یا د محشر په ورځ به سخته مرحله وي چې الله پاک به په خپل قهر په غصه وي نو څوک د یارې نه برپ وهلی نشي د نیکۍ او د بدۍ به اندازوي نو څوک په بد عمل روان بشي دوزخ ته څوک جنت ته بځي لاس کې به یې پرچاوي نو په دې وخت کې به میدان ته شفاعت ته یا د راتللو د محبوب به اراده وي نو په جلوس د فرشتو کې به روان وي په هر خوا به د محبوب د مخ جلوه وي نو الله وایي به نن ورځې زه قهار یما بادشاہی به د نن ورځې ما سره وي چې محبوب ما د ندا اعلان واوري الله پاک تب یکدم پروت په سجدا وي نو چې الله د جانان وویني رخسار د الله غصه به ختمه په مزه وي نو ورته وایي به سر پورته کړه حبیبه ته چې څه غواړې زما به فیصله وي نو مبارک دې شه حاجي شمس الرحمانه غم دې څه دی چې دې داسې وسیله وي چې قبر کې دې خپل خپلوان به درنه ځي چې قبر کې دې خپل خپلوان به درنه ځي چې ته پې نازېدې هغه دوستان به درنه ځي چې ته پې نازېدې هغه دوستان به درنه ځي چې قبر کې دې خپل خپلوان به درنه ځي چې قبر کې دې خپل خپلوان به درنه ځي یا چې ځي له دې دنیا نه او شروع دی زن کدن شي چې ځي له دې دنیا نه او شروع دی زن کدن شي نیټه دې شوه پوره روح په ارمان به درنه ځي نیټه دې شوه پوره روح په ارمان به درنه ځي چې ته پې نازېدې هغه دوستان به درنه ځي چې ته پې نازېدې هغه دوستان به درنه ځي چې قبر کې دې خپل خپلوان به درنه ځي چې قبر کې دې خپل خپلوان به درنه ځي یا لحد تورې تیارې دي ستا بدل تکي گزران وي لحد تورې تیارې دي ستا بدل تکي گزران وي بس دې کې به تنهایې بس یاران به درنه ځي په دې کې به تنهایې بس یاران به درنه ځي چې ته پې نازېدې هغه دوستان به درنه ځي چې ته پې نازېدې هغه دوستان
دوستان بدر نزی چی قبر کی دی خپل خپلوان بدر نزی یا چی گران دی تا تا ډیرا د زړه په غوښولو یوې چی ګران دی تا تا ډیر د زړه په غوښولو یوې ستا خزا ستا خواږه خواږه بچیان بدر نزی ستا خزا ستا خواږه خواږه بچیان بدر نزی چې ته پې نازې دی هغه دوستان بدر نزی چې ته پې نازې دی هغه دوستان بدر نزی چې قبر کی دی خپل خپلوان بدر نزی چې قبر کی دی خپل خپلوان بدر نزی